د نن ورځې تر ټولو ډیر لنډ او مهم خبرونو سرټکی د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ د تازه خبرونو لپاره در سره همدا اوس پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ واشنگټن سپین ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکایي پوهنتون د استادانو پر خوشي کولو خوښي څرګنده کړې او د دې اقدام هرکلی یې کړی دی واشنگټن وایي تمه شته چې افغان 40 کلنه شخړه د خبرو له لارې ختمه شي لوګر په لوګر کې د امریکایي ځواکونو یوه چورلکه لوېدلې ده د راپورونو له مخې دغه چورلکه تېره شپه په لوګر ولایت کې لوېدلې چې له امله یې امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې کابل په کابل کې د سیاسي چارو کارپو وحید مژده نن ماښام کابل ښار کې خپل کور ته نږدې یو وسلوال برید کې وژل شوی دی صدیق صدیقي وروسته له هغه چې طالبانو د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د خوشي کېدو خبر ورکړ افغان حکومت وایي د دې دوه استادانو د خلاصون لپاره د طالب زندانیانو خوشي کېدل د افغان دولت یوه سخته پریکړه وه د هوا پیژندنې اداره وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی د ناڅاپي سیلابونو د پیښېدو امکان په هرات بادغیس فراه غور هلمند کندهار زابل غزنی پکتیکا ارزګان دایکنډي میدان وردګ بامیان ولایتونو کې اټکل کړی دی د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو نن له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي دي په دغه لیدنه کې د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د ملي امنیت د هغو ځانګړو ځواکونو لخوا چې د امریکا له لوري تمویلیږي د عامو خلکو له وژنې شپنیو عملیاتو او دغه راز د خلکو له ځورولو سر ټکولی دی اعتراض کوونکي د غزني ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د یاد ولایت مقام مخې ته لاریون کړی دی او د هغو امنیتي سرتیرو د محاکمې غوښتنه یې کړې چې د یو کور دوه غړي چې مور او زوی ووژلي دي عبدالله یې بیا نه مني اجرایه ریاست وایي یوناما دې د خپلو نظریاتو څرګندولو کې له پوره احتیاط کار واخلي د مالیې وزارت وایي چې ډیر ژر به په کور دننه د خوندي او مهمو اسنادو د چاپ مطبوعه فعال شي چې دغه مطبوعې ماشینونه له جرمني په 4 میلیونو یورو پیرل شوي دي په پښتونخوا کې د دریو پاکستانی پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمه بنو کې په یو وسلوال برید کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور ټپیان دي حسن روحاني وایي امریکا په افغانستان کې په حضور سره یوازې خپلې ګټې پالي د ایران ولسمشر حسن روحاني د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجو سره د لیدنې پر مهال ویلي امریکا یوازې د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې حضور لري د اسرائیل پوځ وایي سوریه کې د ایران اړوند لسګونه پوځي مرکزونه بمبار کړي دي ایران د سیمې ټیکاو او د سوریې نظام ته ستر ګواښ دی سټونبرګ وایي افغانستان به بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل نشي خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ د تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل حتما سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم